حلیم فدایي: طالبان د افغانستان د امنیت دعوه کوي خو د کندوز پیښې د دوی دروغ ثابت کړل. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پکتیا پخوانی والي محمد حلیم فدایي د کندوز د نننۍ پیښې په تړاو ویلي، طالبانو همیش د سرتاسري امنیت ټینګېدو دعوه کړې، خو دا ځل یې بیا ترې لاره غلطه کړه. ښاغلي فدایي په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د وسلوالو ډلو انتحار او انفجار که څه هم طالبان نه مني، خو داسې پیښې د دوی د دروغ ثابتوي، او په وینا یې که قانع کولو ته مجبور شي د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلو شمیر بیخي کم ښیي. هغه طالبانو ته ویلي، تر څو ولسي همدردي را جلب نه کړئ، ولس پوهیږي چې د دې ټولو بدبختیو سبب ستاسو انحصاري، استبدادي، حذف، افراطیت، دیکتاتوري او بې عدالتي ده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله